دوبۍ د شپې ناوې د څراغونو کال. په دوبۍ کې د هوا د تودوالي له کبله هم د خلکو اصلي ژوند د شپې پیلېږي. حتی د نن سبا په شان په معتدله هوا کې. د دوبۍ شپه په څو دلایلو خوندوره ده. د یوې خوا هوا شوي، له بلې خوا رنګارنګ څراغونه هره شیبه خپل رنګونه بدلوي. د دې ښار اسمانڅوکې ودانۍ په رنګارنګ څراغونو ښایسته شوي دي. په رنګارنګ ګروپونو سمبال فوارې هم زړه راښکونکي دي. په دې ښار کې د شپې له لوري اورلوبې هم ډېرې. دوبۍ د متحده عربي اماراتو په 7 اماراتونو کې یو دی. دې هېواد په 1901 میلادي کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته. د دوبۍ د نوم او ریښې په اړه ډېر روایتونه شته. یو دا دی چې د دوبۍ نوم له دابا څخه اخیستل شوی چې یو ډول ملخ دی چې پخوا په دې سیمه کې زیات و. روایت هغه بازار ته اشاره کوي چې ښار ته نږدې موقعیت لري. دا ښار 15 کیلومتر مربع مساحت لري او د 2013 میلادي کال د سرشمیرنې پر اساس 2,919,000 نفوس لري. دوبۍ د لوړو ودانیو او د اوبو د بندرونو او ساحلونو ښار دی. د دوبۍ ښکلي ساحلونه ډېر سیلانیان ځان ته جذبوي. سره له دې چې د متحده عربي اماراتو د نورو اماراتونو په شان د دوبۍ خلک مسلمان دي، خو مذهبي زغم پکې ډېر دی. څوک د چا له عقیدې، باور او جامې سره کار نه لري. همغسې چې ګڼ مسلمانان د لمونځ لپاره جوماتونو ته ځي، هندوان خپلو عبادتونو ته تللی شي. خو له دې سره سره په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د نورو ځایونو په شان پر حکومت، چارواکو او واکمنو شخصیتونو نیوکه نشي زغمل کېدی. د دوبۍ یوه لویه ښېګڼه دا ده چې جرمونه پکې خورا نادر دي. د ښه امنیت، ټولنیزو ازادیو ترڅنګ کمه مالیه سبب شوی چې د دنیا له ډېرو سیمو شتمن خلک دوبۍ ته ځي او هلته پانګونه کوي.